په یو ښکلي شین او ښایسته پښتنو خاوره کې یو کلی و. په دغه کلي کې یو هلک اوسېدو چې نوم یې سلمان و. سلمان ډېر هوښیار و خو یوه مسله یې لرله. هغه به تل د نن کار سبا ته پرېښودو چې سبا به داسې وکړم، سبا به سبق ووایم، دا کار به سبا وکړم، او بیا به یې سبا لوبې کولې، منډې او خنداګانې به یې کولې او خپل وخت به یې عبث تېروو. مور به یې ورته ویل زویه وخت ډېر قیمتي دی. مسلمان به په خندا واړو او ویل به یې مورې لا وخت شته. یوه ورځ کله چې سلمان د خپل مرحوم نیکه زوړ صندوق لټاوه، یو عجیبه او زړه ګړۍ یې وموندله. دا ګړۍ سپبل رنګ وه، زوړ زیړین رنګ په منځ کې عجیبه نښې او ستنو یې ورو ورو حرکت کوه. سلمان په شوق سره د ګړۍ بټن تاو کړه. ناڅاپه هر څه ودرېدل. مارغان په هوا کې ولاړ شول، د اوبو څاڅکي په نیمه لار کې پاتې شو، خلک لکه مجسمې ودرېدل. سلمان حیران شو خو خوشحال هم شو. هغه پوه شو چې اوس د خپل کار زر زر کولی شم. هغه خپل ټول کارونه په یو څو منټه کې خلاص کړل، کتابونه یې په ترتیب کړل او بیا یې سوچ وکړو که چېرې زه هره ورځ دا ګړۍ همداسې ودروم نو بیا او همداسې کول شروع کړم. هر ځل چې به ترې هومورک پاتې شو ګړۍ به یې تاو کړه او وخت به یې ودرو. خو یوه ورځ چې ګړۍ یې ودروله نو ستنې روش شوې، رڼا پې کمه شوه او یو جوور او نرم غږ یې واورېد. وخت د لوبو شی نه دی، وخت امانت دی. سلمان ویریدو. هغه ولیدل که دا ګړۍ همدغسې کمزورې شوه نو دنیا به همیشه دپاره ودرېږي. هغه سمدستي اراده وکړه، ګړۍ یې کېښوده او د خپل ټولې ورځې ټایم ټیبل یې جوړ کړو. په ټایم ټیبل کې د سحر درس، د مازدیګر لوبې او ماښام کورنۍ سره وخت دا په ترتیب کړل. داسې هغه عادت واغستو او د ګړۍ او د ټیم ودرېدو تمه یې ختمه شوه. یوه ورځ ګړۍ بیا روښانه شوه خو دا ځل یې کار نه کوو. سلمان پوه شو چې اصلي جادو په ګړۍ کې نه دی، اصلي جادو د وخت قدر کول. او له هماغې ورځې سلمان د کلي د ټولو منظم او کامیابه خوشحاله هلک شو. که تاسو هم دغسې ښایسته ښکلي او عبرتناکې قصې اورېدل غواړئ نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او د بیل بټن ضروري ده.